د هر مقصد او حاجت د پوره کېدو دپاره د یا لطیفو دا وظیفه دننه راونیسئ. الله به هر قسم مقصد او هر قسم حاجتونه پوره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو د حاجت د پوره کېدو دپاره او په خپل مقصد او مراد کې د کامیابېدو دپاره د الله جل جلاله یو ډیر مبارک نوم دی یا لطیفو. د دې وظیفه درته ښیمه او دا وظیفه تاسو دننه شروع وکړئ. د ماسخوتن د لمانځه پس کول دي طریقې هم درته ښیم او ترتیب او تعداد ټولې درته ښیمه چې څنګه طریقې سره به مونږ دغه لمونځ کوو. یو دا وظیفه به مونږ کوو د یا لطیفو وظیفه، لیکن د دې نه مخکې د حاجت لمونځ دی انتهایی آسان دی. په یو ځل ویلو سره تاسو ته یادېږي. انتهایی آسان دی، دغه درته ښیم او دا کوئ انشاءالله چې تمام حاجتونه به الله جل جلاله د ستاسو پوره کړي، چاهے که د حاجتونه د هر څیز سره متعلق وي. لکه مثلا د یو کس رشته ده او رشتې بنده ده، د رشتې بندش دی، رشتې وله نه راځي، یا یو جنۍ ده هغه په کور کې زړیږي، هغې پسې اول رشتې راځي نو که راشي نو بیا د جنۍ نه خوښه وي، څه ناڅه رکاوټ پکې راوځي. د دغه رکاوټونو بندشونو د ختمولو دپاره او د رشتې چې دا کوم بندش دی هغه ختمول او رشتې ازادولو دپاره د یا لطیفو دا وظیفه او د حاجت دا کم لمونځ درته ښیم. دا وکړئ، الله جل شانه به تاسو ته ښکلې ځای کې رشته درکړي. دغه رنګې هلک دپاره هم داسې وظیفه کولی شي. دې نه علاوه که د چا کاروبار خراب وي، معاشي حالات خراب وي، زندگی یې لنډه تنګه ده، ډېر سخت پریشانه دی، نو هغه د نه پریشانه کېږي، د نن نه دی د یا لطیفو دا وظیفه شروع کړي. ډېره لږه ده، لکه یو سل یو کم دېرش کرته کول دی، خو طریقې درته ښیم، لږ صبر وکړئ. نو که د چا کاروبار خراب وي، د کاروبار د روانولو دپاره او د نوکرۍ د میلاوېدو دپاره د یا لطیفو دا وظیفه هم ډېره زیاته مفیده وظیفه ده. د دې نه علاوه که په چا باندې قرضونه روغتي دي او د قرضونو نه پریشانه دي، قرضدار یې تنګوي، د دغه خوبونه حرام کړي دي، نو دغه رونه هم که د یا لطیفو وظیفه راونیسي نو الله جل شانه به د دغه قرضونو نه خلاص کړي. یا یو کس او هغه ته په کور کې څه قسم لا پریشانی راغلی ده، څه مصیبت کې ګیر شوی دی، د پریشانی او د مصیبت نه د خلاصۍ دپاره هم دا وظیفه کولی شي. یا د چا اولاد نافرمانه دی، نو د اولاد تابعدار کولو دپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شي. یا د چا ښځې او ښځه نافرمانه وي یا ښځه فاحشه وي، دله څه ناڅه لانجې به ګوري، د دې ښځې د ټیک کولو دپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شي. یا د یو ښځې خاوند دی او د خاوند انتهایی خراب اخلاق دي، خراب عادات دي، که یو کس وي چې زما د خاوند دی هغه د نیک سړی جوړ شي، د دا وظیفه راونیسه، الله جل شانه به په دې خپل مقصد کې کامیاب کړي. ان تر دې پورې چې د کم قسم مقصد او د کم قسم حاجت دپاره هم دا وظیفه او دا لمونځ وکړي، الله به ستاسو تمام حاجتونه او تمام چې څومره د ستاسو حاجتونه وي، مقاصد وي، الله جل جلاله به د دې په هغه برکت سره پوره کړي. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده چې د ماسخوتن د لمانځه نه پس به تازه اودس دوباره وکړئ او 2 رکعاته د حاجت نفل لمونځ به داسې وکړئ چې اولنی رکعت کې به د سورت فاتحې یعنی الحمد شریف نه پس به 11 کرته سورت اخلاص یعنی قل هو الله احد سورت ووایئ، او په 2م رکعت کې هم د سورت الفاتحه یعنی د الحمد شریف نفس سورت اخلاص یعنی قل هو الله احد سورت دا به 11 پیری ووایئ. صحیح ده، 11 پیری اولنی رکعت کې، 11 پیری په دغه 2م رکعت کې. باقي به سم لمونځ وکړئ چې د سلام کله وګرځوئ، د سلام ګرځولو نه پس ډایرکټ به 110 کرته یا لطیفو ذکر وکړئ، او چې کله یا لطیفو ذکر وکړئ د هغې نه پس به خپل لاسونه پورته کړئ او د خپل حاجت د خپل مقصد چې څه د په زړه ارمان وي هغه سوال الله جل شانه نه وکړه. الله جل شانه به درته تمام حاجتونه پوره کړي، تمام مقاصدو کې به تا چې دی هغه کامیاب کړي. څونه پریشانۍ مشکلات تمام پریشانۍ مشکلات به ختم شي
نو یو ښکلې مزیداره وظیفه مې درته وښوله. بلکل یې تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازت دي. هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي.